داسې دي ښځې تا خو ته په ځان باندې ځان یې خوښې یوړې ویلم به ولک که نه خیرن دی نه پاک دی خو دا چې دی کله وکړي نو په دې دا چل کېږي وږي الله خدایه زما دې توبه یا ښځې بس دی که نه نه بس دی بچې بس دی که نه یا کونډې ما خو د دې دپاره تا سره واده وکړه چې په دې هلکانو باندې به زما لاس ورشي دا به زما مټې جوړې شي او دوی خو زه د پیسې نه خلاص کړم دا به مړی یا څه وکړه تا چې ما سره واده کوم نو تا ما سره په سټان کې دا لیکل کړي چې دا دیو او دا سپږه به زه مړومه نو دا خو به په خاورو مالي شي دا خو د ځناور راډر دا خدای بې انصافي دا خو زما د وس کار نه دی ګوره پتقورني دا زامن چې دي که نه ما د دې په سر د دې وجې لاس دلو چې خدای پاک رانه رضا شي نو دوی خو زه لیونی کړم زما خبرې ته غوږ کېږده تا چې ما سره واده کوو که نه دا دوه کسه تا ما سره لیدلو ته ولې په سترګو ړوند نیسه او دا خو عالمان صاحبان هم دا وایي چې یتیم په سر دې لاس کېښود نو یو په سله به الله درکوي نو بیا د داسې یتیم په سر به لاس دی خو سمه کوټه ده تا مړول څنګه دا بس څه کې پلار له دې الله ژوند ورکړي هغه هم د دې د لاسه خبر تښکته شو یعنې دې پلار ته تللی دی او دې نیا ته تللی دی دغه خو خدای هغه نه خو سپږه ریشا جوړه ده خو بس پلار به یې ختم کړي هغه به یې راکنیستو او به د دوړو نه ځمکه ته یې ښکته کړو او زما نمبر دی چې ما به کله ښکته کوې ډېر راته مه کوه اوس که دې ښي او کړه دې بدي پالن خطې ته خوشحالېدي او زما بچو ته خفې یا ښځې یا پتقورني نو ما خو وی چې دا به راشي په دې به زما کور آباد شي زه خبر وم هغوی خو زما د کور دیوالونه وخوري دا دواړه ستا مټې دي ستا د زامنو په نوم یادېږي په ارام کښېنه سبا که د چا سره جنګ جګړې لاس خو به درله درکوي که نه بیا که خراب پراتې یاد ده وګېرې که نه وګېرې که نه نو دا څنګه یا خدایه پاکه نو ښځې زه ته کوم دی زه خو داسې سپېره سړي سره یم چې هغه خو ما له زیاتې دانې نه راکړي هغه خو دونه چومپړک خان دی بیا داسې چل دي چې ما پرېږده سره به یې بچو دا نشم دی پرېښودی ښځې که نه نو ما به بیا څوک ساتي بیا داسې دي لکه چلو ته ورشه مري نو داسې چل دی که نه دوی هم سکاره ودرولو چې سکاره وخورو بوبه وپسې ته ولې ته سکاره خورې ډېر دا اوس څه دي خدایه نو څه ونه دا کاڼې خورو بیا تا د ما بچو پورې خندا کېږي دا دې چل دی ښځې که نه زما نو چې څه وکړم زه ټیک ته خان له ورشه هغه د ویسې وړه غنم بیا راله راکړې بچي مې نار دي بس بچی مینار دی خو خو تاسې تعلیم سړی دی خو دې په ایمان کراله ته راکړي خدا الله دې پکې خیر واچي بس صحیح ده نو چې څنګه مخ هغه شان سمیړه چې ته څنګه ظالم دی او په دې رحم نه کوې دغه شان ته په ظالم خان اورېږې ووایم څه مزې چې دي نو دې لونډانو وکړې واته کړي غرق شو او لونډانو مزې وکړه خدایه نو چې ما هم دا ښځه نه وي کړې نو اوس به په دې بالغ زه خور به پروت وم او بېغمه به مې خوبونه کوله بسه 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 اکبر بشردار ما ته ځان نه جوړوې ښه میره ګیره سترګې مې داسې اورلې نو یو شېبه خوب وکړم هلته بیا څه لړالې خانه خفه کېږم په خدای باور وکړه بچو داسې لیونې کړې ما چې سپېمولې روستې ما کچالوګان خوري ساګونه د خلکو خوړل یو بوری غنم راله راکړه چوړې کړم وله ته ما ته ده ووایې چې ستا دا خوله د غنمو را خدای دې بې خونه باسه زه یم په بوره باندې یم ګرانې شرمه لکه خامخا څه ولوړې خانه خدای دې خوشحاله زر وایه دا څو شوې دا 10 شو جي او دا دا څلوېښت داسې کار مو کې لاړ بشي او د درو والا نه به دوه روپۍ پرې ولوالې یو څه پورته ښځه او خاوند مونږ به څه کوي تا تنګم ستا خدای د سره خلاص کړه تا ته چا وي چې ته کونډه کوه او داسې شرمونه دې وکړي چې د خپل سر پته یې نه لګي نو وایم خانه څه وکړم کونډې سره مې واده وکړم ما وي چې زما به پرې لاس پې اچي زه څه خبم چې کونډې زناور په یو کښېنو زه به تا پېږم تا وي چې زه به تیار ناست یم او هغوی به رانه ګټي خورم یې خو هغه الټه پلټه شوه ښه اوس چې څه کوې شبه لاشه په دې وله روټۍ واله او زر په نو د ځان نه څه وخه شبه
زندگی راکوړې نه کوم غنم نه کوم خبره ځکه نه ظالم اوس پکې دي دا لکه رګټي وروسته ورځ سټ غټېږي زه به ستاسو پخ شم بیا خانه نو دله چا پیغله نه ورکوله نو کونډه به نه کوله په دې شرم څه دغه مې کونډې خدای والا لاندې و په سترګو چې دا شرم یې کوي ورشه یو ګیلاس اوبه راکړه ما ویل دا ورشه جانانه ما ویل دا ور پاقلاره ماما دوریا ستا د دور سره جوړه دا جنای ده خدایه نو ماته چا وي چې کونډې سره واده کوه زه خو دې کونډې لیونې سپېلنې کړم خدایه پاکه نو زامن نه دي اتیانې راوړي دي اتیانو په ډوډۍ هم ګران دي یزویا ساده کېږي څه څه دی به یزویا بیا همدونه لوږه راباندې تېره شوه تیار د کابلیانو لور رانه جوړ شو بیا پلار د تلې اوس پر سره وړي ډوډۍ یا ترکاري به راله راوړي غم مه کوه خدای دې دا غنیا کورمان کې ځمکه دې پیدا کړي چې دې لکه منیا ګوټي ورکړې ده ته لیونې سپور دا به څوک مړی خو دې دا دې څه بلا راوړې ده اوس په دغه حاله کې د سړي چې واده نه کوو نو واده مې کوو نو زه خو د دې ځناور نه خبر وم ما خو دا زما ملاتړ دي یا خو دې دوی په ګټلو ستړی کړم ډوډۍ راوړه او غیبي دې ته ورته حاله ورکوه یو لرګي راواله او هغه ور په دې خولې وردن نه کړه چې دا ډوډۍ ورته نشه په دې خورا حاله ولې دا تا ته د ټوپ وښکار ته پورې خنداګانې کوې نو ښځې خندا به نه کوم یا ته خدای به مسا په بار دنیا ولاړه چې ډوډۍ وي نو دوی به لوګړېږي دا خبره د عمر دی دا به دې دغه عمل کوي خدای دې تباه کړه لوړ دې تېری دې لوړ ځناور دی نو چې دا چاته تللی دی که به ته سوری شوي وو دا نیان د تللی دی که نه خدای دې تباه کړي هله پاسه بچې پاسه خدایه حور دی ناست دې دلته کښېنه دلته کښېنه لاندې کښېنه دا دې څه هله بچې کښېنه هله بچې کښېنه خدایه دوس ښځې زه خو پکې نور نه یم زه اوده شوم بس قضیې ګزاره وکړې او ته ورسره هسې پوکې وکړه نو دا خو لا پوره موړ شوي هم نه دی نو خدای دې ماړي چې زه خو یې نور نه شم ماړولی جاینامز کې لیونۍ که زه خو په خپله نه خورم او ستا په ټوله همداسې دا بالغ هم ورپسې وخوره هغه دوه دا خو څو خوړې را سپکه به څه خوري پرېږده دا دې په قهر اخته که پریشان سنډای بالغ کې واله پرېږده که نه یاده تا خو ما ته وایي چې نیمه ګنټه کې دننه دا ټول ټل غورځوم نیک خبر نه شي ګورې پانسي به مې کي نیکه ته تکړه شه په نیمه ګنټه کې مې دا ټول ټل غورځولي لاړ شه ټیالي راوله منډه که شابه چې څوک دې ویني نه خواږه دي هته لږ راپاسه نه دا زه دا تپوس کوم که نه دا خدای غرق او تباه که چې د الوګانو بورې خو دې خالي کړه خو دا راته ووایه چې زوی ده چې جانکټي جانې اور پې جانکټي ته غم مه کوه غسه خو بیا خبرې کومه
دا ته هم کله چې دا وګوره لوکشه کله ها لوکشه مالا نه جان ګټي دغه خو دومره زامن نشته چې دا څنګه شان دي ځکه چې هغه اوس واده کړی خو زه تپوس پتې نه وکړم د دې الوګانو مو او د دې بچو جان ګټیا درم بچیا هی د هغه مشران هغه متل رښتیا دی وي دا ډیلې په صابون سپینه یې په لوړه ګرځې د سرکې دی بېستمه دوکه شول کې نو اوس مې هغه دوه زامن هم نشي ساتلی او ته لرې سار ته لرې دی به بس د دې نه ماله کور ته راځي دی ماله کټوې سمسې به روډي دی دا به د دې نه پس پخلی کوم راورسېدي راورسېدم ښځې ولې ته خو ماته داسې ګورې چې بس زما خالي جوړ زه بینک منیجر په بینک نه رالم خو سیکل و زور سیکل وایي خولې شوم ښځې څه شو بچي دې شو بچي مې تلې کرکټ کرکټ له یا ښځې ملک صاحب انکار وکړي زه پکې نور نیم ما ورته مالې یو بورې غنم راکړه چې بچو له اوړکم وی وروره ستا بچي به خدای مالک یې زه نشم راوړلی ښځې هغه خو پاک انکار وکړو څه پکې خامخا به ولې څه ناسې کې ولې موږ به څه کوو ګوره ښځې ستا بچي زناور دي زوخې لیونې کړم کله یوه ګیله راځي او کله بله ګیله راځي دا دې خدای وباسي نو خبرې به کوو وایم ښځې لیونې کړې یم لیونې کړې چې کوم ځای کې خوراک کوي خو چې څه وله مخې له ورکړي هغه خوري ورکه چا ورونه ورشه کېدي چې خان غنم رالیږي دې خوا ودرېږه دې خوا خیر شروع ته خو داسې غوسه رالې زه به وایې که څه چل مې کړی دی څه چل دې نه دی کړی وایم چې دا کونټینر داسې سټ ته وسم که نه او کور را پورې ترې ووتم نو څه چل مې کړی دی چې کونټی به راته نه شي سړیه دا تپوس را کوم که نه چې تا واده کله کړی ولې زما واده سره ستا پیغله زما ورسره کار شته ما واده 15 شپږ میاشتې وشوې یا الله زما په توبو توبه خدای پاکه توبه یا الله ګناهګار شم خدای پاکه داسې په لنجه مې سر نه نه کوله چې ګناه مې وکړه واده مې کړی نو څه ګناه مې وکړه قیامت راغی څه چلو چې واده مې کړی نو د واده نه شپږ میاشتې کېږي او زامن دی د 15 کالو دی پروردګار علمه یا د خدای بې انصافه په غلط فهمۍ کې دا ما یوه کونډې سره واده کړی دي او دا زامن زما پرکاټیان دي ورسره راغلي دي لکه ستا زامن دي هو او زامن دي که او دي که نه نو خان چې ساتلی نه شي که نه دا پردي لوګان ته ولې خوري نو ولې تا کره مې درلیږلي دي څه خبرې مه کوه ویم زما د الوګانو بورې ختمه کړې پیسې به راکړې نه نو ولې کچې څنګه خوړلي دي کچې خوري دا تپوس دې بیا کور کې توک کړه ما الوګان وړي په 10 روپۍ بوجې او نیمه بورې خوړلې ده 15 روپۍ به راکړې چې دا بار څوک دي دې سړي سره خو بیا جګړه راغښتې ده 15,000 روپۍ ورته یاد کړې بله دا څه چل شوي دي 15,000 روپۍ او شابه نو ووایم هغه دا تا ته خو پته راکنه چې زه خو خان سره ناظر یم او دې وخت کې راسره روپۍ نشته زه به د خپلو بچو نه هم تپوس کوم ستا مخکې به یې تا ته راوباسم نو که هغوی چا ومونږ خوړلي دي نو زه تابعدار یم نه هغه دیوانه دي تپوس نه بس ما راته ووایي او 15 روپۍ به راکړې زه ټیک ته به در ختم کړې کله به راکړې به ماښام راشه که ناظر له وردن ستا راپاره به دې 15 ولې خامخا ګورې قرآن دې نه کړي 10 سره به راځم ښه ستا بس ما ته منظور ځه درشه دې خبونیات وباسه د ساتلې نه دي او راشړي بیا وای ښځې ولې څه چل دی وای ښځې وي څه چل دی بارخان تحصیل راغلی و یوه بورې لوګانې ونه کچه خوړلي دي ولې زما زامن ځناور دي سره زناور به پې وبخې ښځې ما سره خو غم دی د مخبرې ولې نو په مخبره کې چې کوم مړي پراته دي هغه رونه کني او هغه ونه خوري سړیه نه ما بچي ځناور خو نه وي چې ته چیلو یا څارو به دې خوړلي سارونه دې د پاسه پې ګیر کړي دي زه خو یم دا دې چلې چې دوی به سهار وختي پاسې او داسې په پټو کې به یې پرېږدي څوک به واښه خوري څوک د ګني خوري څوک د باندونه خوري زما دا وسه خو نه جوړ دی په کچو بورو جوړ که ما ته یې پوره 15,000 روپۍ به راکړې اوس په خانتاسي د 15 روپۍ راکړې بل پکې بله ابم دا تا ما سره په سټانډ کې لیکل کړي زه به تانې ته لاړ شم که ما زامن نه ساتي نو څنګه یې وساتم یا ښځې زه خو یې لیونې کړې ما نه تا پرېښودی شم او نه د زامن پرېښودی شم خو خدای ته وګوره چل کوه ښځې چې لاړه به شي بډۍ او سرې خښتې به معده کړي ورسره به کچه خښتې معده کړي او دوی له سهار او ماښام دود به سمسۍ په دې خولې ورله وخوره په خاورو به ماړه کړي په خواران زموږ په دې خان تحصیل سره څه کوو
خان تحصیل به زه به نیک ته به سوال نه کوم دې 15,000 روپۍ راکړي که ماښام دې 15,000 روپۍ رانه کړي وي 10,000 به راکړي سودي دی دی کېنه دا چوچلې سترګې دې نیلې دي دا چوچلې سترګې وینې تا داسې سترګې بدلې کړې دا ته زمونږ ګاونډي نه بس بچی چې د راشي پیې که بس نور خو پکې زه نه پکې ښځې بس لاړمه زه پکې نور نه یم ما ته پته وه چې ته بدبخت یې خورا هیڅ رقم نه چاړو غادي میرا کلاسه کې خدای دې تباکه چې تباشه غورګوټان دې ختم کړلو لالا جان کټي څه بلاګان پیدا کړي خو زناور دي خلک دا خو بدر اخلاق خدای دې تباکه چې تباشي پاسا تا خو غورګوټ ختم کړو خدای دې تباکه چې تباشي پاسا جان کټي خدای دې کړي نه زرو کته خو زناور روستي او تاسو کې راکړه کوشا تا څه کې شبا دیم تباکه چې تباشه ارسلم خلاص کړو دا څه بلاګانې روسي جان کټي دا راته ووایه که نه دا تا سا چولي یاره جیرا خو کاټن د خانجي دا ستا هغه زړې جامې دي همې چولي ما زړې جامې دی چولي جی جی ته ما ته وایې زه خانم کو ته خانجي خان خو تاسو یې نو داسې کار وکړو چې ما دلته راځي که نه هغه تورې کپړې واچوي چې خلکو ته پته لګي دا خان دی او دا نسمن دی دا راته وایي دا په څو اغوښتل منشي خانجي دا مې اخیستې دي په 40,000 روپۍ باندې ته راځه په دا ولې تا سره دا ښایي ښه دا مونږ خانانو سره ښایي دا خو دې د 1500 روپو دی خدای نه کړي دا د 2 روپو وي خو دا چې تا اخیستې نو دا تا سره پلاره نه دی کوره راوړې دا زما په دې پټو کې لرګي والي دي جوار دې خرڅ کړي یاره غنم خرڅ کړي خانجي داسې کار دی که نه دا ما په خزانه کې 100 روپۍ جمع کړې وي او په هغې مې ځاله دا موبایل واخیستی و بالکل دې 100 روپۍ جمع کړي په خزانه کې خو زما د مال پیسې دي که نه تا خو سره پوره نه دي وړو ډېره کړکې مه کوې او ګوره آینده پر په دې کپړو کې دې ونه وینم ښه خانجي بېغمه شو خزانه هایبریډ چرګ نه جوړی ښه دا وزن کم کا پاسه شبه لاړ شه غنم راپاره چته ډیرانونه واخله او یو خبره مې وره دې ځله زما 50 من غنم شو د خلکو 200 دې ځله یو ریټیم کم شو که نه خوارانګو چې جمدیم سیزمه پاسه شبه او زه ته ورشه شبه سبزي منډۍ ده شبه خانجي دا موبایل به دې راکړو ته به کور کې څه ویم شابه مړه وځه ګوره دې نه سپره ته وګوره دې غوره شه جی جی دې غوره شه دا چې د زلفانو نه دا ټالونه جوړ کړي که نه واچوه ټالونه داسې کار وکړي دا ویښته به واړه کړي ښه نن سبا را شړشم و تیل ګران شوي دي خلک پکې سبزي پخوي نو بس تا خبره خان صحیح ده که نه 10 روپۍ تیل نه راکوې دا چریکو راکړه پیله راکړه مه راکاږه کټی که بس خان سلام علیکم وعلیکم سلام جانکټي بخیر خیر خو دې وایم خیر دی خان یو 15,000 روپۍ مې پکار دی اور یو منټ څو 15,000 جی الله دې د شیشه کې خولې ته ونه ګوره مله داسې خولې دې را که نه ته یې ټول عمر یې وپورې ایرې راښکړې پاسه مړه یو 50 روپۍ هم درنه ده 15,000 روپۍ شابه ځه او یو خبره مې وره ګورې په پټو خیال کوه خو چې روپېدار پاڼې د نه څوک نشو کېده ټک تپاره چې داسې په لاس کې ټک ورکړي په دې هم څه خفه کېږم شابه ځه خان ما به بیا درکړی وې قرض که د کوم ځای نه به راکړې کال پس به مې درکړی پاسه مړه شابه ځه رخصه ورې او خوا دې خو 15,000 او 6,000 شرمېږم نه او دې ته نه ته ګوره خانه دا کړیچې خولې نیلې په سوالم بدې نه ښکاري پاسه شمال یو کپ چای پخله پسه دا سزا دانه چمچن جوړ کړي د سرونو را خلاص کا دا لکان بارو تریم چې ته جګړه رااله ونګور چې ته کار رااله ونګور دا ولې دا دې څه وایي نیمه ګورې ځانه خوړلې وایي دا خان تحصیل په ځای ګیله کوله الله دې په قهر اخته که پلار پسې د راغلي 15,000 روپۍ به راکړې وي نیمه مورېلوګان دې ځي خوړلي دي دا رښتیا دي مولا دې دا ډولچه مخ خاورې که ډولچه مخ یا رالل بچي دې رالل رالل په سترګو دې ورته تیاره ده نو په سترګو به مې تیارې نه یا لکه دا راته ووایه چې تا د خان تحصیل الوګان خوړلي دي او که نه کوتې کړه پروردگار یا لمنو کچا لوګانې پورې خوړلي ما نه 15,000 روپۍ غواړي او خان صافي انکار وي 1 روپۍ هم درته قرض نه درکوم دا به څه کوم بهتر تللی نو داسې خان سره نوکر شي چې په خپله د سپږې ناروغ جوړوي ما داسې چل دی که نه څه چل دی یاره دوی زه بهر بوځم
بار ملته بار ملته بس بوزم اوس په کخیری دوی ګټي او مو تابع خورو یا سړیه دغه خو بیا هم له اخر زه چې ته وزن به اوچت کي دا خو نه دی د مخ نه په پلاستیکي لوټه جوړه شوې بس لوټه دې جوړه شوې ده او که ربړ ته جوړ شوی دی خو بس اوس دا ما ته پرېږده د دوی عظیمه به زه راولم پاسې چې ځو پاسې بس زه کم از کم تاسې سره 15 ګنټه کې راته ویم یا سړیه پاسپورټ یې ولې جوړې کړي دي یا خدایا پاکه دی په جس کې نه ځي دی به په لانچ کې لیږو دا جس وړي چې په پاره باندې دوا دا کول وای الله دې نیک عمل غټ کزیا علم کې ته چا فلم کې اغشتي نو شکل دې مګې ته جوړ دې مش فلمونه دا ټول ځه الله دې پکه حرکت تا د لاسه به ما کور مو اړیږي ما ته پته بس لاړم خان سناور ته وړي دي پات کورنی لیونی دې کړ الله دې سر خوري کنه دا خدای لیدلو او سه پات کورنی خدای پاک چې زما د ګل په شان زمانه په کوم راخ بوتل وای پات کورنی بلې نوې ما سر مې کټوي دي تاړې دي او مازګه پکې نشتا ما درته وی چې سیکل ځان سره بوده خو ما یې کیدی چې امیر ته ګاډي کې داسې خان سره یم هغه مال روډۍ له پیسې نه راکوي اجامت له پیسې نه راکوي نو ما له چې نو ګاډي وکړي کم دي نو بوزما خدای کړي ناکام دي پت کورني بلاګان دي روډي دي بلاګان بلاګان یو کسړي پاړې دې څه غاړه کېده زه څه کوم ولې څه لومبې مې لوخې د لسمکې تحقیق تاکو الله دې تا ته خیر لوسته ما ته خدای خیر کې جان کټیا دا بچی به دې خوري نه دې پریږدي دا لمه واده و بدې کار ځه او بیا زر کور ته راځه زه یوازې یم کور کې آی خدایا نو سناور دې یا پروردګار یا أنا خدايا إن ختمي دخبان أنا بابي ماتا أنا بابي الختمة خدايا دي تباتا بابي ماتا أنا واي بابي ماتا جوكرا بس هذا خدام خدام بيخي وباسي واي يا مداتي شنكوشي تاخذ ماتك داواي غالك يوات شو دا چې دا خوانځه بسې دا به په بازار کې سینه هغه شکل سره بیلي وای یا رب دخیلی هونیک زه خدایا برکت یعنی د قیامت دی مخکې شه تېزه ناوخته وای داسې چل دی که نه خبره زما واورئ وایم ښه کاپر چړې مې ته تېرې کړي دي لګړ بګړ یو نوی انداز سره ووته د خان په پټي خواره شي او چې څوک هم مخې له درځي غوښې دې راکاږې څوک هم معاف نه کوې ته بېغمه شه زنځې ته به څه خورې ګنې هم جوه وږي هم خوره مولې هم خوره باټینګل هم خوره او د خان چې کوم سړی م راځي بس تا پرې راکاږې او په مرۍ ورغلې کېږي شي ختموي او شوړه زما کار ده ګاډي دله اخلم ګاډي لین کروزر کې به بیا ګرځئ زما پرکټیانو راځئ راځئ په ما یې را نه کاږې د خدای بې انصاف یا الله خیر پکې واچي راځئ داسې چل چې هغه مخامخ وږو له به ورځې په هغه وږو کې ځان ښه موړ کړې نارنجان هم خورې وږي هم خورې چې څه د مخې له لرګینو خورې او چې څوک رالل واوره سپږې چې څوک هم د له مخې راتلل د مخې سره په دې ګلګلو ته ورنتې کېږي او دا نوکان نه دي کاږې چې بې مرګه پرې نه دي د خان پټې بلکل تالان کې خوښ همدا ځې ورځئ اوس په ملک صاحب ګورو چې ستا نه دا غونډ جایداد زه اخلم او که نه ستاسو بل څه کار شته
تر دلته او تر تلته کې دا څه تار دې شروع کړی دی وایم خان خبرې په مزه کوه د نن نه پس په دا ټرتار یم نه کوم او نه به ستا دې حجرې ته راځم د نن نه پس زما او ستا لارې جدا دا ته ووایه چې د پرې دړې سر کې د خوله خپله ده خانه خوله خو پکې خپله ده خو ما ته ښکاري چې ته په سر یې غوزار خوړلی دی په سر مې غزار نه دی بس د خان ډېرې ناکړدۍ مې واورېدې برداشت مې کړې اوس خان ته پیشه پټي دې پیشه او د سپیدار پاڼې دې پیشه که څوک یې شوکوي او که څوک یې نه شوکوي زه ذمهوار نه یم دا ته دا چا لمسولې ما ته هیچ چا هم نیم لمسولی بس په ما دې قرض شته نه زما در باندې شته مخ ته وګوره ستا په ما څه قرض دي او خوله باندې بوتاله نه خان لاس پورته نه کې لاس پورته نه کې زما لاس به موټه راوړه ډانګ یو پر سړي نه ډانګ بانګ براله خان خو زما او ستا لارې جدا زه ستا نور ناظرین کوم او نه ستا اوجې ته راځم ته پیشه او پړي دې پیشه سازا مړه شرمزه تا شرمونونه خلاص شومه شکر وباسه چې زه ځان سره پرېږدم ګورې دیني سپینو ته وګوره د درې خبرو ته وګوره زه څه لوبه په پټو کې شروع کړې ده دا د لوبې نه خالي نه ده عربیه ته پې خیال کوه چې دې چا سره کار کوي یا څه خبره ده ښه تاسو ورځئ خانه تاسو جرګې له لاټې او زه ده پسې ځم زه ټیک شو ځه سر داسې ورپسې ګرځم دا مې چېرته تللی دی سر داسې ورپسې ارې لګر بګر دی مورې وای لګر بګر لګر بګر دی ماما څوک نشته چې خلاص مې کړي ماما څوک دی چې خلاص مې کړي لګر بګر دی مورې بیا به نه راځم پټو ته بیا به نه راځم پلا مې پلار د خدای مړ کړي ما پرېږده لګر بګر خبره وره ما ته داسې چل دی که نه چې عربي را روان دي ټول ملک مې صفا کړ دا جوار اخري پاتې دي اډوانس مې اخیستی دی چې کله دا ووهو بس وروره بینکونه مې د پیسو ډک کړي دي او بیا به الوسو د خان ځمکه تاله ده ځئ ورځئ جوار ځان سره شابه په دې خوښ شم کله راځي دا لرګي پراته دي دا به زه څه کوم دې سره خانه وایم مر څه تباه شو برباد شو څه مطلب په پټو باندې لګړ بګړ حمله کړې ده نو صرف زما په پټو یې کړه که په نور هم کړې ده نه جنه صرف زمونږ پټو کې دي او دا لګړ بګړ دې څه شي ده داسې چل دی دا خبرې زه نه منم ته شه او ځان سره دوه کسه که لاړ شو وګوره چې دا څه مسله ده وایم خانه خطرناک دي موږ به پې خراب کړي یاره هغه به یا خرابوي یا به نه خرابوي خدای کو چې را سر د لیتاني نه داسې وباسم شبه ورځه ښه ځي لګړ بګړ دا کومې خبرې دي مالټو باغ څه شو د مالټو باغ څه شو دا تا ته پرې خپل ځای کې هسې بدماشي کوله هر څه دوړه کړي سپېدارو غاړې هم خرڅ کړه هر څه یې خرڅ کړه خو دا ځکه د ماته وي چې نور زه ستا نوکري نه کوم دا خو ده تبۍ کړې را او را پکې دا خبرې لګړ بګړ راغلی او دا راغلی دی داسې کار دی ته راځه ګوره چې کوم دی کې پیدا کړه که نه په جوتو پې خېجم راځه ما داسې چل دی که نه عربي خو م خوز غلو یا سپږې تا ته ویم خودیز غلو عربي به اوس ملک راولي چې ملک څنګه راولي ډایرکټ به پې حمله کوي راغی ملک راغی خو چې څنګه راشي خبره وره روان دی ملک خو چې څنګه راشي به د مخې سره ورته په دې مرۍ وردانګه او وینه تسکا بس چې دې ختم شو جیداد ټول زمونږه بس کېده زما هغه نیا خبره چې هغه بلانه مه هېرېږه چې شپې تر منځ یې ته راځه ملک صاحب جوړه دي ما ته ښکاري یو نر دی یو ښځه دې جوار د د محمد دواړو نه به د لکې پرې کوم راځه ودرېږه خوارانګو چې توره ده لپاره کېټه منډه ودرېږه دا راته ووایه څوک یې تاسو چپ خبره کوه زامنیم ودرېږه نو پاچې داسې دی لاړو نیغ ودرېږه شرمونو دا رم څه شو روزه خبر راسې دی خوا دی خوا راسه ستا دی خوا راسه
دا ماته سوي چې زه به نور تا سره په پټي کې کار نه کوم او ځان نوکر وګوره تا دا کوده چې دوی لګر بګر جوړ کړ یو وحشت په کلي کې خور کو زمانه مالټو باغ تا ته به برباد تازه ماسو بیدار تا مالا په ته شډاګه جوړه خان پیسې مې در په بانک کې سنبال ایښي دي او په تا کوم مال زکات نه ورکو همې غریبانانو باندې ویشي لګر بګر جوړ شه شابه لکه دا نه کومه کته شه جوړ شه لګر کته شه کته شه دا بلام راو کته شه کته شه اړ